دوي زه اټکل کوم چې هغه په تمه دی چې روسانو ته وسپارل شي. بیا مې کوم غلط کار کړی؟ بې بورې در کوم، اوس به له بې بورې چای سره عادت شوی اوس. پوهېږې چې په ژوند کې مې خواږه هېڅ هم نه دي پاتې زویه، په دې ډاډمن اوسېدلی شي. لکه چې نور ته نه غواړې چې خپل شخصي ژوند کې لږ بدلون راولې، د ژوند کولو ډول دې بدل کړي. څه نه غواړم؟ البته چې واده کول نه غواړې زویه، بل څه به وي؟ دا چې ته ما ته شاله واده وکړه، زه پوښتنه کولی شم چې د دې کار لامل څه دی پلار جانه؟ یعنې ولې دوامداره په پرله پسې توګه دا خبره ماته کوي؟ کله چې تا حربي ښوونځی پیل که، په لومړۍ ورځ د یونیفورم واغوسته، همغه ورځ په دې فاني لویه نړۍ کې هیڅ څوک دې نه درلوده. هغه ورځې دې په یاد نه دي؟ هغه ورځې دې له یاده وتې دي که څنګه زوی جانه؟ بله موضوع نشته چې خبرې وکړو پلاره، هیله کوم. هیڅ نه پوهېږم چې زه ولې غواړم تا ته واده وکړم. ها، د همدې لپاره، د همدې لپاره په هغو ورځو کې بیخي یوازې وي زویه، په هغو ورځو کې بیخي یوازې وي او تا هېڅوک هم نه درلوده. زه غواړم چې یوازې دا غواړم چې زما له مړه کېدلو نه وروسته ته یوازې پاتې نشې زوی جانه. ما به تل خپل ځان ته ویل چې یوه ورځ به هرومرو هغه څوک ولټوي چې له لاسه یې ورکړي، خو تا دا کار هېڅ ونه که ابراهیمه. زه هم داسې ښه یم. سمه ده، هیله کوم دا موضوع تړو پلاره، هیله کوم. پلرونه د خپلو اولادونو په اړه فکر کوي، دا حق ته له مانه نشي اخیستلی. پلاره ومې ویل چې هیله کوم، ومې ویل هیله کوم. هلکانو ته ووایه چې ما زر له دې ځای نه بوځي. ما دا کلونه وساتو، نور نو ستا دی. دا څه شی دی؟ د ډګروال ابراهیم کوپوس ټول تیر وخت. د خدای په امان زویه. راځه. جګړن صاحب، اوس ښه یې؟ ژوندی اوسې؟ اوس ښه یم. په دې موسم کې مې یوازې همدا پیدا کړه. هیله مند یم چې خوښې شي. ډېره مننه کوم، ځان دې په زحمت کو. نه ګرانې،
زه مهرباني وکړه. زموږ ملګرو یعنې د ډلې غړو ټولو ته او ډګروال کوپوز هم سلام ویل ټولو ته د اجلې شفا غوښتنه کړې ده. ژوند دې اوسي. هغه تورنې کوم څه شته خو اړتیا نه لري. نه ژوند دې اوسي. یعنې ګوره که څه شته دې اړتیا درلوده که څه دې پکار ول زنګ وهلی شي هر چا ته یعنې ما ته ملګرو ته یعنې هر چا ته زنګ وهلی شي. زه شفا دې وي. یعنې چې وایي دنده دې پای ته ورسېده. پوه نه شوم. یعنې هغه د ډګروال صاحب امر دی پر ځای کا ګلان دې راوړل. ختم شو. ډېر ښه. دا اوس څه معنا لري تورنې؟ ګوره که رښتیا غواړې نو زه درته رښتیا وایم. د دې ګلانو د پیدا کولو لپاره مې پوره 4 دوکانونه لټولي چې یوازې همدا مې پیدا کړل. سهار زموږ کور د لیوانتون په څېر و. په عصب خرابي راپاڅېدم او همدارنګه ډګروال کوپوز ماته زنګ ووهه او څه خبره ده؟ ګوره تورنې ته ولې ژاړې؟ ګوره تورنې خیر دی مه ژاړه. فکر مې ګډوډ شو. بله ما نه غوښتل چې تا خفه کړم. یعنې زه په دې کارونو نه پوهېږم. په سمه توګه یې نشم ترسره کولی ځکه که نه نو په رښتیا ما هېڅ نه غوښتل چې تا په ژړا کړم. یعنې بښنه غواړم. نه جګړن صاحب ته پورې اړه نه لري. په رښتیا بښنه غواړم. زه یوازې دا چې زه یو پیلوټ یم زه احساساتي کېږم. زه ښه پوهېږم خو له کوم وخت نه چې دلته راغلی یم هېچا په رښتیا زما د حال پوښتنه ونه کړه. هغه چا چې ما ته دسمال راوړه پرته له هغه ګیرور سړي نه له پلار مې پوښتنه ونه کړه. خیر کې تورنې زه دې ته په رښتیا خفه شوم. حالا نو نوره مه ژاړه. خیر دی. څنګه مې چې وویل اوله یعنې هغه که نه نو ما نه غوښتل چې تا خفه کړم. ډېره زیاته بښنه غواړم. ګیرور سړی څوک و؟ هغه ګیرور سړي چې تا ته یې دسمال راوړی او ستا پوښتنه یې کړې هغه څوک و؟ سهار په خیر. سهار په خیر. سیفو جګړن صاحب یعنې هغه جګړنه د خدای لپاره څو خپلې جګتورنې ته داسې یو څه وایي بوزوک ملګریا. سیفو هغه جګتورنه نه ده. تورنه په هر حال هر څه چې دا جګړنه د خدای لپاره داسې په غوسې سره څوک د ناروغ پوښتنه کوي. جګړن صاحب خیر کې ډېره بښنه غواړم خو لومړی ته جګړن حیدر له هغه نه وروسته بایرام روډ هغه نور ملګري تاسې ټول له غوسې نه ډکې څوک په نرمه لهجه د چا پوښتنه کوي داسې خو څوک نه کوي که نه جګړن صاحب؟ دروغ خو نه وایم. سیفو ګوره قسم کوم دې ته نه ګورم چې ته ټپي یې. د دې سیروم په دې شیدې ښه وهم. ما څه کړي الالا ما څه کړي؟ هغه تورنه ډېره ډارېږي چې له پیلوټۍ نه پاتې نه شم. د هغې مسلک ژوند ګرځېدلی دی. پښه یې ژوبله شوې ده. وایي که ما ته راپور راکړي چې ته پیلوټي نشي کولی نو بیا زه هغه وخت څه وکړم؟ ته دې ته وګوره.
باور وکړه چې هغه تورانه له دې خبرې نه ډېره ډارېږي. جګړه نه ځینې وخت پر ټپونه له ښکاره ټپونو نه خطرناک وي. تاسې کلچې اخیستې؟ صبر وکړئ، درغلم. اوف، دا څه حال و؟ یعنې قسم کوم چې په هغه شور ماشور کې نږدې و ما ځوف کړی و. ته رښتیا وایې ډېر شور ماشور و. ای بیرسان لورې ګاونډیان راوغواړم چې دسترخوان ټول کړي که څنګه؟ ترور جانې خیر دی دلته یو څو دقیقې خوند اخلو. ای لورې شرم دی نو زر کوه دا شیان ټول که. ترورې زه یې ټولوم. نه خدیجې هله سخته ده، قسم کوم چې سخته ده. زه به هم در سره مرسته وکړم بیرسن، په یوازې ځان سخته ده. ترورې څه خبره ده؟ ډېر اندېښمنه ښکارې. ته خو ښایې که نه ستا فشار جګ شوی، څه خبره ده؟ نه زه کومه ستونزه نه لرم خدیجې. لورې زه له تا نه یو پوښتنه وکړم. ویې که ضد قطبونه یو بل کش کوي؟ څنګه؟ زه پوه نه شوم. زه په پوښتنې پوه نه شوم. څنګه یعنې د هغه په څېر داسې د پیشو مګر په څېر له یو بل سره جنګونه کوي خو بیا هم له یو بل سره مینه لري؟ یعنې داسې یو څه؟ ښه داسې خبره ده ترورې. یو څه ووایم هغه سل په سلو کې سمه خبره ده ترورې. ګوره مثلا یو فکر کوو، ته فکر وکړه زه فکر کوم مثلا بیرام او زه، یعنې موږ هره ورځ په خپلو منځونو کې جنګونه کوو، هره ورځ زما او د بیرام ترمنځ لانجه وي. ترور جانې هېڅ ارامه نه یو. یعنې ځینې وخت هغه یو کار کوي زه یې نشم زغملی، ډېره په غوسه کېږم. خو زه یو څه ووایم ترور جانې که موږ یو دوه ساعته یو بل ونه وینو یعنې داسې کېږو چې ای وګورم داسې. تا اوس ولې دا پوښتنه وکړه؟ هله نه ګرانې نه سالوا ترورې لکه چې ته ستا په ژوند کې څوک شته؟ یعنې ستا په ژوند کې کوم څوک شته؟ خیر کې ترورې ته اوس که انډور ته نڅکه پلار پیدا کوې همداسې ده. ها زه بیهوشه کېږم. مه خنده بیرسن. ای زه تباه شوم، زه اوس تباه شوم. دا بیا تباه شوې هم ده خدیجې؟ تباه شوم. دغه خپرونه تاسو ته د ایکسبول انرژي درنګ لخوا وړاندې کیږي. خوردي ایکسپول انرژي درنګ. دا خو نظر دی. دویم بریدمنې یو پالیټ درته وایم پولیسو ته یې ووایه چې زر یې وڅري. په موټر کې یو ترهګر دی نظر ډګروال کوپوس ته زر خبر ورکړه. نمبر پلیټ درته وایم. کینای ملګرو جګړه نه کوم څه مو پیدا کړل؟ وښیه ډګروال صاحب نمبر پلیټ یې جعلي دی. تش موټر یې د سړک په سر پیدا کړی. سمه ده څوک دی چې لیدلی هغه نظر دی په دې ډاډمن یم. نږدې یې که
ما بیخي له نږدې نه ولیده ډګروال صاحب. خدای دې وبخښي. سمه ده، دا دلته څه کوي؟ کیدای شي کارون پورې اړه ولري ډګروال صاحب. کارون په خپله زموږ لاس ته ځان وغورځوه. هغه اوس خپلو کسانو ته څه اړتیا لري؟ لکه چې د تښتېدلو پلان لري که څنګه؟ یا هم کومه بله خبره ده قومندان صاحب. په اصل کې هغوی تر ټولو ډېر ګواښ کوونکي کسان دي ډګروال صاحب. ډلې ته خبر ورکړه ټول دې ډېر پام کوي. که ډېره اړتیا نه وه له خپلو کورنیو سره دې په هر ځای کې نه وي. امرا پر ځای کېږي ډګروال صاحب. څه دې وکړه نظره؟ کار مې وکړ او څنګه ده چې ویلو هماغسې وشوه. د ځانګړو ځواکونو تر ټولو خاص کس کانبوزو زه ولیدلم. بېشکه ډېر ښه، هغه هم ډېر ښه. څوک خو درپسې شوي نه دي که نه؟ څارل شوی خو نه؟ نه، 2 ځلې مې موټر بدل کړ، ستونزه نشته. موږ ولې داسې کوو؟ د دې لپاره چې هغوی په انقره کې بوخت کو نظره دې کار ته اړتیا وه. ولیده پلان څه دی؟ په انقره کې ځانګړي ځواکونه ولې ځان پسې کوو؟ اوهو نظره راځه چې یو څه وخورو، وروسته به بیا خبرې وکړو. هله نو ګوره ته باید ماته یو څه ووایې، هغه هم همدا اوس. ولیده په هغه کاغذ کې څه لیکلي وو؟ نوی کار څه دی؟ ته باید همدا اوس یې ماته ووایې. په ترکیه کې، هغه هم په انقره کې، هغوی موږ لټوي. موږ څه کوو؟ ته ډېر اندېښمنې نظره، خو زه درته دا نشم ویلی. سمه ده، اوس مهال ومې ویل اوس مهال زه وږی شوی یم. راځه چې ډوډۍ وخورو. راځه چې ډوډۍ وخورو. دا ځای د خوب کول لپاره هیڅ مناسب نه دی ډګرواله، ډېر خراب دی. د تل لپاره ویده کېدو ته به دې لږ وخت پاتې وي کارونه. کله چې مردار شوې بیا به ډېر خوب وکړي. ډاډمن اوسه. ته یې بیا په غوسه کړی یې؟ زه دروغ وایم؟ هغوی ولې دلته دي؟ ته څوک یادوې ډګرواله؟ نظر. هغه ولې دلته دی؟ نظر ولې په انقره کې دی؟ نظر دلته دی؟ ته وګوره، شاوخوا ته دې وګوره ډګرواله. زه د 4 دیوالونو په منځ کې یم، ټلیفون نه لرم، کسان مې نشته، هیڅ هم نه لرم، ان یو لعنتي د خوب تخت هم نه لرم. اوس نو ته ماته ویلی شې دا چې د باندې سره باندې ما پورې ساړه لري؟ په دې پوښه کارونه تر څو چې دا کار معلومیږي، تر څو چې دا غوټه خلاصیږي، ته به هم دلته یې روسانو ته سپارل هیر کړه. هم دلته به یې کارونه او دلته په رښتیا هیڅ هم نشته. آفرین والده،
نظر چې دلته دی نو هر څه سم روان دي. ښایسته دی زویه. څه؟ ښایسته دی. یعنی زه څه پوهېږم مورې؟ په اصل کې ټول یو دوه ځلې مې لیدلي، ټول همدومره. زه څه پوه شم؟ زویه زه کتاب ښیم. کتاب څنګه دی؟ ښایسته دی؟ ها کتاب، دا کتاب ښایسته کتاب دی، ډېر ښایسته. ان ویلی شم چې زما د خوښې کتاب دی. کله مې چې خلاص کړ درکوم یې، ویل وله خوښ به دې شي. بله دا چې د هغه قبیله یا بیرسن موضوع ماته بل ډول ښکاري خبره اوسه. ته هغوی ته وخت ورکوې، زما ډېره غوسه راځي. ته ولې داسې کوې مورې؟ شرم دی. یعنې داسې هم کېدلی شي؟ شرم دی. فونده څنګه وه؟ فونده؟ ته خو روغتون ته د هغې پوښتنې ته لاړې زویه. عادي وه، یعنې ښه وه. ښه کېږي مورې، ښه کېږي. یعنې نورماله وه، درملنه یې پیل شوې، دوام ورکوي. یعنې ښه وه، ښه کېږي. انشاءالله زر به ښه شي. خدای دې ورسره مرسته وکړي. آمین آمین. بیا یې لیدو ته ځې زوی جانه؟ نور نو زه آرام کوم، یعنې ویده کېږم. سهار وخته بیا خپلې دندې ته ځم، کارونه لرم. دا کتاب هم تا ته درکوم. ویل وله سهار وخته له خوب نه پاڅېږي که نه؟ هو سهار وخته پاڅېږم. همدارنګه هغه قبیلې ته ووایه چې دې کور ته دې ډېر نه راځي، د جلۍ شادې نه نیسي. سمه ده؟ ښه ده. ښه خوب درته غواړم زوی جانه. تا ته هم مور جانې ژوندی اوسې. بله تورانه جګړن بزرګ یم. مهرباني وکړه. بیرته راګرځه. اوس ښه یې؟ هیله لرم چې ښه به شم. هغه نن زموږ د دواړو لپاره یو ډېر عجیبه ملاقات و. یعنې د دې لپاره خوشی نه یم. اوس د دندې مجبوریت نه دی. و مې غوښتل پوښتنه وکړم چې اوس د صحت څنګه دی؟ ټول همدومره. مننه کوم. ما هم له تا سره زیات چلند وکړ، لکه چې زموږ د دواړو لپاره نن سخته ورځ وه. همداسې ده. خلاص شو؟ خلاص شو. د خدای په امان. تورانه د خدای په امان جګړن صاحب. آفرین کان بزرګه. بیخي د یو کمعقل په څېر دې خبرې وکړې.
هغوی انقره کې دي ډګروال صاحب. ډګروال صاحب کارونه او نظر دلته دي، اړتیا نه ده چې موږ هم دلته ووسو. دا یو پلان شوې دنده ده. کارون خو حسنم په نظارت خونه کې دی، نظر هم په هر ځای کې لټول کیږي. لاړ شئ او له خپلې دندې نه خوند واخلئ. موږ دې ته څه دنده ورکړې حیدره؟ ها د کبانو خوړلو دنده ډګروال صاحب یا هم د کباب خوړلو دنده هم ورته ویلی شو. دقت! ښه ده لاړ شئ. د خپل تعلیم پخوانۍ ورځې تازه کړئ. خپله کورنیو ته اندېښنه مه کوئ، تدابیر نیول شوي. ژوندی اوسئ ډګروال صاحب. ژوندی اوسئ ډګروال صاحب. بریالي اوسئ. اتلانو چورلکې ته پورته شئ. حیدره پیلویه. زما مخې ته راټول شئ. دو تور کې تلافي ځواکونو پلان شوي تعلیمي فعالیتونه لږ وروسته په ډز او محاربې سره پیلېږي. ملګرو د 2 ورځو په لړ کې د ژوند کولو ترڅنګ خپل تعلیم هم ترسره کوو. په دې سختو او ستونزمنو شرایطو کې مبارزې ته دوام ورکوو. هر څوک به خپلې خولې تویوي، هر څوک به د خپل یونیفورم د خپل ملي بیرغ وړ ګرځي. غرونه تیږې به د ترکانو قوت وګوري. په خبره پوه شوئ؟ دویم بریدمن کاراجا امر وکړئ جګړن صاحب. پیلوو یې. امر پرځای کېږي جګړن صاحب. زړور عسکرو وسلې مو پورته ونیسئ. کوم څه چې زه وایم هغه په جګ غږ سره تکرار کړئ. په ډار نه پوهېږو چې څه شی دی. موږ د جګو غرونو په سر خپل لوړ سر سره ګرځو. خپل سر له خپل هیواد نه په لیوالتیا سره قربانوو. لوړ شان لرو، شوکت لرو، نوم لرو، نښان لرو، ننګ لرو، غیرت لرو. زه ترک کمانډو یم. د دښمن په زړه کې لوی ډار یم. زه په هر ځای کې یم. په هوا کې، په ځمکه کې، په اوبو کې، په دښته کې، په غرونو کې، په هواره کې، هر وخت او په هر ځای کې حاضر یو. حاضر یو. څوک نه یای؟ نه یای؟ کمانډویانو دقت! جګړن صاحب
خدای دې تل تر کمانډویان وساتي. بیرته راګرځو موږ سره پاتې شئ. هله زمریانو هله زمریانو بێشەکە مەزمەریانەوە بێشەکە مزمەریان تێشەی روز ګروپا د اسمنې ډلې مسؤلیت ستا په غاړه دی. د غونډې پورتنۍ برخه ونیسه زمریا، تا ته وایم. بیړه وکړئ زمریانو، ځانونه پټ کړئ. ډیر ښه ځوانانو، ډیر ښه. ستاسې له خدای نه قربان شم زمریانو. ملګرو ماشاءالله دوی په دې هلکانو باندې باور وکړئ، هلته یې قیامت جوړ کړی. قیامت حیدره هغوی ته د څو شاجورونه ورکړي؟ اصول یو شاجور دی ملګریه، خو البته چې ما دوه شاجوره ورکړل. آخر په غرونو کې چې اړتیا پیدا نشي. ښه دې کړې ملګرو. دا ځکه وای موږ به څنګه چای دم کوو؟ ها بایرامه دلته کوم چای بر نشته وروره؟ نه جګړن صاحب دا شیان دلته نشته. خو د خدای په مرستې سره ته اندېښنه مه کوه جګړن صاحب، یوه چاره به وکړو. ملګرو راشه چې دا اور لږ تیز کو کنه. الیاسا اور تیز کا بیا یې پیلوو. بېشکه دی بایرام بیاته ژوندی اوسې جګړن صاحب، د خدای په مرستې سره انشاءالله. بېشکه والله ټولې دندې دې همداسې وي جګړن صاحب، ډېر زیات خوند کوي. له خدای نه ډېر شکر کوم.
په 5 دقیقو کې چای تیارېږي جګړن صاحب. اوهو ستا له خدای نه قربان شم. ملګرو ټلیفون دلته کار کوي که نه؟ له باده مراج کار کوي. بله مورجانې. لاس 9 8 و 6 5 4 3 2 1 بوم. نظر پیلی که سمه ده موږ هم نږدې کېږو. حالا باید بیړه وکړو، زر کوئ. ورته ووایي چې سیګنال پرې کوونکی دې فعال کړي. د اصلي مرمۍ دي. هغوی ټول ووژنئ. ټول راتلونکې برخه موږ د شا له خوا نه هغوی په کمین کې غورځوو. ګوګ چې جانې بخښنه غواړم چې ته مې ورخطا کړې، شپه ډېره ناوخته ده خو انشاءالله خیرت خو به وي. سپوږمۍ ستوری یو اتل همون برید وشو، د سخت برید لاندې یو. سپوږمۍ ستوری یو اتل ځواب راکئ. تروري ها نه یې ویده شوې؟ ای هېڅ خوب رانغی لور جانې. کان ورور ته دې زنګ ووهه. وروره ګوره دا شهید دې تا ته امانت وي. سمه ده، زه هغه وحشي ځناور ټول مرداروم. سمه ده. زه په دې بنده کوټه کې هیڅ هم نشم کولی. اوس درته بنده کوټه ښایم رزیله. جګړن صاحب ها تاسو ته مې چای راوړ. ښه ده. له لیدلو مو مننه. دغه خپرونه تاسو ته د